بسم الله الرحمن الرحیم. بلې دغه ظالمانه برید خو یو د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې په یو کلي کې سوی ده چې یو کور هلته ویجاړ سوی ده. درې ښځینه او درې ماشومان پکې شهیدان سوي وو. او دوم برید چې سوی دغه د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ کې سوی دی. افغان دوبۍ یوه سیمه ورته وایي. په دې کې سوی هلته هم یو کور باندې درې ښځینه پکې معلومات دا اوس شهادت رسېدلي وو. دغه بریدونه د اسلامي امارت لخوا نه په کلکه باندې وغندل سول او ظالمانه وبلل سو. د افغانستان په حریم تجاوز وبلل سو او پاکستاني اړخ متوجه کړی شو چې تکراري نو موږ د خپل هیواد دفاع ته په هررشیزه توګه باندې تیار. او د کونړ په اړه هم ځینې ریپورټونه وایي چې هلته هم برید شوی دی، دا تاییدوي؟ تر اوسه پورې د کونړ په استقامت باندې کوم برید نه دی تایید شوی. موږ تماسونه تر اوسه پورې اوله خلکو سیمې او مسؤلینو سره نه دی تایید شوی دا سره. او ځینې ریپورټونه دا هم وایي چې تاسو ځوابي بریدونه کړي دي. په دې اړه که جزئیات راکړئ، خصوصا په پکتیکا کې ویل کېږي چې د پاکستان په د پوځ په ډیپو باندې له ثقیلې وسلې استفاده شوې ده. بلې د افغانستان د دفاع وزارت سرحدي ځواکونو ته امر شوی و چې د پاکستان اړخ د درې ولایتونو نه چې د پکتیکا او خوست او پکتیا په استقامتونو د دوی نظامی اډي او مراکز د ډیورن خط په امتداد باندې تدبیر لاندې ونیسي. دا کار هم شوی دی او دوی ته تلفات اړولي دي. او نور هم څه کوي؟ د ځوابي بریدونو خبره چې کوو په همدې اکتفا کوي که نور هم غواړي چې مخکې ولاړ شي؟ نور به ولیدل چې پاکستاني اړخ څه کوي، چې دوی کوم عمل تر سره کړی دغه ځواب ورکړ شوی ده. موږ نور د جګړې پلوي ځکه نه یو چې موږ د پاکستان ولس او پاکستان خلک د افغانستان دښمنان نه بولو او دا متاسفانه د څو جنرالانو کار بولو چې هغوی د خپل ناکامۍ پر د افغانستان خاطر راځي کوي، د خپل امنیتي اقداماتو عاجز سوي دي، غواړي د افغانستان په طرف باندې ملامتي راځي کوي او دغه اقدامات کوي چې هغه په ګټه هم نه بولو په زیان یې بولو. پاکستاني ولس هم باید په دې اړه باندې د خپل جنرالانو کنټرول وکړي. نو که چیرته جګړه نه غواړئ، بل اړخ خو بیا نو ډیپلوماټیک اړخ دی، په دې برخه کې مو څه کړي دي او یا څه کوئ؟ مثلا د پاکستان سفیر مو احضار کړی دی؟ هغه ټول اقدامات موږ تر لاس لاندې لرو چې په دې اړه باندې لازم دي. د اوس لپاره خو د اسلامي امارت اکثر عمل معلوم شوی ده، خبرونه اعلان شو، دوم داسې نظامی اقدام هم په خبرګون کې ورکړ شوی ده. نور ډیپلوماټیک لارې هم سنجول کېږي، تر بحث لاندې دي چې کوم لارونه په مخ لاړ شو دغه تکرار مخنیوی هم کولی شو او د ستونزې ته د حل لار پیدا کولی شو. او ډیپلوماټیکه خبره چې کوو، مخکې ستاسو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د پاکستان د بهرنیو چارو له نوي وزیر سره ټلیفون خبرې کړې او د همکارۍ غوښتنه شوې وه. فکر کوئ چې ولې د همکارۍ په ځای دغسې تربګني او غلیمانه چلن کیږي؟ متاسفانه یو شی دی چې پاکستان کې کله کله بریدونه کیږي، نو دوی د خپل ناکامیو د توجیه لپاره یا د خپل ولس نه د خپل ناکامۍ د پټېدو لپاره دغه اقدامات کوي چې توجه په بل خوا واړي او یا داسې وښیي چې ګنې هر څه د افغانستان نه سوي. د حال داسې دغه کسان چې پاکستان کې برید کوي هغه د پاکستان خاورې کیلومتر وړاندې برید کیږي په سنجول شوی او له دې نه همکاري ورسره سوي، یو څوک یو جي پر رسول کیږي بیا برید کولی شي، امکانات ورسره وي، وسایل، دا ټول شیان دوی نه ویني، هغه نه عاجزه وي، راځي په افغانستان باندې تور پورې کوي د ټي ټي پی د شتون او یا بیا دغه اقدامات تر سره کوي. دا تیر شپه چې کوم برید د کوم قومندان یادونه دوی کړی د عبدالله شاه په نامه ویلي دلته دغه مرکز یا کور او دم لمنځه وړي، هغه په خپل وزیرستان کې تاسو ویډیو لیدلې، بیرته خپل ژوند هم ثابت کړی دا، خپل ځای هم ثابت کړی. نو دغه څه په غلطو معلوماتو باندې بساینه کوي او د خپل ولس ته فریب ورکوي او نور نړۍ ته فریب ورکوي. بل ویډیو مونږ کتلې ده او هلته دی په خپله وایي چې زه په جنوبي وزیرستان کې یم، په خپله سیمه کې یم او افغانستان کې نه یم او دغه برید هم چې شوی دی بې ګناه خلک پکې وژل شوي دي. خو اوس پوښتنه دا ده مجاهد صاحب چې پرون د پاکستان ځانګړي استازي د افغانستان لپاره آصف دراني ویلي و چې ټي ټي پی یا د پاکستاني طالبانو شاوخوا 6,000 جنګیالي په افغانستان کې دي او که کورنۍ هم ورسره حساب سي دی وایي چې 70,000 کسان هلته اوسیږي. ستاسو لخوا غبرګون نه و، نو فکر کوئ چې دا خبرې دوی له کومه کوي؟ کېدای شي د همدې له امله دوی د نننۍ برید هم کړی وي.
زه فکر کوم دوی غلط معلومات هم انتقالي او د امنیتي ارګانونو د پاکستان چې کوم دي هغوی دغه بریدونو نه مایوسه سوي چې کنټرول یې کړي، نو د خپلو خلکو توجه په بله خوا اړوي. که داسې نه وي د دغو 6,000 شتون باره کې د اسلامي امارت معلومات ورکړي، د 80,000 کسان چې دي دلته، البته هغه وزیرستاني مهاجرین که دوی حسابوي چې هغه کلونه وړاندې دلته خوست کې او پکتیکا کې میشت شوي دي، هغه عملیات چې دوی د وزیرستانونو کې اجرا کړي او بیا خلک مجبور شوي کډوالۍ ته کډوال شوي دي. که هغه ټول خپل غلیمانو دښمنان بولي او بیا حساب پوره کوي، دا خو جلا موضوع ده. خو که خپل غلیمانو دښمنان دلته په افغانستان کې شمیرلی سي او لیدلی سي، خو هلته بیا دوی د اډې خواته چې ورځي برید پرې کوي او دوی وزني، هلته بیا نسي لیدلی. هلته په دننه ښارونو کې چې بیا ورځي عملیات ترسره کوي، هلته بیا نسي لیدلی. دا خپله د تعجب ځای خبر ده. څرنګه دومره معلومات دقیق دي چې حساب کولی شي په افغانستان کې شمیرې د خلکو، خو خپل ځان دننه بیا موټر د بم نه ډک درځي، انفجاري مواد څوک دروړي، هغه انفجار کوي، هغه بیا مخې نه سي نیوی، د خپل اډې تر شام نه خبر. نو دوی غواړي د خپل ناکامیو توجیه وکړي او د خپل ناکامیو رخ په بله خوا واړوي. موږ بیا هم دوی ته وایو چې افغانستان د دوی په دښمن نه ده، افغانستان ولس د دوی دښمن نه ده. موږ د جګړه نه غواړو په سیمه کې، موږ د پاکستان نه امنیم نه غواړو، موږ چاته اجازه نه ورکوو چې افغانستان خاوره د پاکستان په ضد استعمال سي. خو دوی باید په دې مورد هم دقیق اوسېږي، هم له بهانو نه کار وانه خلي، هم تورونه پورې نه. خو ښاغلي دراني دا هم ویلي دي چې تاسو ته شواهد وړاندې کړي دي په دې برخه کې، او له تاسو یې غوښتي وو چې ټي ټي پي خبرو ته کېنوئ او وسلې باید تسلیم کړي، تاسو انکار کړی و له دې نه. نو هغه خو زموږ په لاس کې نه دي، ټول کار به موږ پرې کوو. په خبرو ته کېناستو وجې موږ وساطت کړی د دوی، هغه هم دواړه سره کېنولي وو، یو څه 2-3 ځلې، ولې هغه خبرې دوی ناکامه کړي دي. چې ناکامه شي د دې معنی خو دا نه ده چې موږ مسؤلیت لرو او نه یا ټي ټي پي د موږ په جیب کې پرته ده. دوی په ټي ټي پي پاکستان کې فعالیت کوي، پاکستان کې د 2001 کال را پدې خو 2001 کال 2-3 کال پدې کې د پاکستان د جنرالانو د ناسمو پالیسیو لامل ټي ټي پي پیدا شوی، د 20 کال په پاکستان کې جګړې جنگیدل نه د پرون خبره خو نه ده. نو طبعا دوی باید دقیق اوسېږي، یا خپل پالیسي سمې کړي، یا خپل ستونزې په خپل کور کې دننه حل کړي، په افغانستان باندې پړاو نه لري. او ښاغلي دراني و بل خبره کړې ده چې وایي دغه کسان د طالبانو چې ستاسو حکومت خي د دوی لواکه به هر خبره ده چې دومره ډیر مالی ملاتړ ورکي، وایي هندستاني مالی ملاتړ کوي. په دې اړه څه وایي؟ د مالی ملاتړ موضوع او د خود شتون موضوع دواړه غلطي دي. اول داسې اسلامي امارت واقعا هم د چا مالی ملاتړ نه کوي او نه امکانات لري، بل دا د نه غواړي چې په سیمه کې د جنگ وي، یا د زموږ په همسایه هیواد په کور کې جګړه روانه وي، او موږ هم د جګړې پلوي نه یو، نه د بې امني پلوي. او دا خبره خو بالکل بعید ده چې په افغانستان کې اسلامي امارت حاکم دی، دلته د بیا بل هیواد راسي د دوی دښمنان د تمویل کې او پیسې د ورکړي او بیا د وروزي او موږ د ورته ګور. دا غلط برداشت یا دا چې دوی باور د موږ په اړه باندې سم نه ده، یا دا چې هسې تورونه پورې کول دي، له خپلې ناکامۍ نه توجه په بله خوا اړول دي.